د پاکستان هوایي بریدونو ادعا په اړه د طالبانو رسمي اعلان او طالبانو ته د ټي ټي پي په سر د پاکستان تازه خبرداری. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د ننګرهار په باسویل کې د پاکستاني جیټ الوتکو د بمبار او د کونړ په فضا د دورو وهلو په اړه اریانا نیوز ته ویلي چې په دې تړاو تحقیقات کوو او تر اوسه تثبیت شوی نه ده چې دا د پاکستاني الوتکې وي. نوموړي ویلي که د پاکستاني الوتکو غږ اورېدل شوی هم وي تر اوسه تثبیت شوی نه ده. موږ په دې اړه تحقیقات کوو او په جدي ډول یې مخه نیسو. په ورته مهال نوموړي د افغانستان پر فضا د امریکایي بي پیلوټ الوتکو ګزمې غندلې او وایي موږ څو ځله له امریکا د مخنیوي غوښتنه وکړه خو هغوی لا هم دغه نقص ته دوام ورکوي. د هغه په خبره چې دا یرغل دی موږ یې غندنه کوو، هڅه کوو وړتیاوې مو دې حد ته ورسیږي چې خپله فضا خوندي کړو. نوموړی داسې مهال د مومندرې ولسوالۍ په باسویل کې د پاکستاني جیټ الوتکو په بمبار بېخبري ښیي چې دغلته د پاکستاني پوځي ادرسونو په وینا د پاکستاني طالبانو یو مرکز نښه شوی او طالبانو په هماغو لومړیو شیبو کې قربانیان په امبولانسونو کې له سیمې انتقال کړل. بلخوا پاکستان وایي هڅه کوي چې په دوه اړخیزه سیمه او نړیواله کچه د ډیپلوماسۍ له لارې د تحریک طالبان پاکستان پر وړاندې د اسلامي امارت تګلاره بدله کړي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان ځانګړي استازي منیر اکرم ویلي هیواد هڅه کوي چې د پاکستاني طالبانو پر وړاندې د افغان حکومت تګلاره بدله کړي. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د منیر اکرم د څرګندونو له مخې لیکلي چې پاکستان په دوه اړخیزه سیمه او نړیواله کچه د ډیپلوماسۍ له لارې د ټي ټي پي پر وړاندې د اسلامي امارت پالیسي بدلوي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازی منیر اکرم وایي دا ستاسو انګېرنه ده چې موږ نشو کولی د دوی تګلاره بدله کړو. دا زموږ انګېرنه نه ده. که طالبان وي یا بل څوک هر حکومت هڅه کوي چې د ډیپلوماسۍ له لارې خپله پالیسي بدله کړي او دا هڅې روانې دي. منیر اکرم زیاته کړې اسلام آباد د دغه ګام د پورته کولو لپاره ډېرې هڅې کړي خو په اسلامي امارت کې د ننه اختلافاتو د تحریک طالبان پاکستان پر ضد د ډاډمنو ګامونو پورته کولو مخه نیولې ده. اسلامي امارت ویاند ذبیح الله مجاهد تل وایي چې ټي ټي پي د پاکستان داخلي ستونزه ده او باید هلته په کور دننه حل شي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.